ملګرو نن ډېره افسوسناکه واقعه ده زه در سره هغه کوم تاسې وګورئ چې یو دوست خپلو دوستانو سره په پکنیک تللی ده د کوټې د پښتون آباد د تاڼې په هریه کې غره له تللي دي په پکنیک باندې نو بیا هلته په پکنیک کې کړی ارسۍ کړي لاغبا ده دوه راولاړ سوي دي یا کم دوست یې یو دانه ده نو خو دوی درې تللي وو په دریو کې دا یو دانه چې ده دا یې قرار په شهادت رسولی ده ګزار یې په کړی ویسته یې ګورسۍ په کړي خو نن سبا ډېر حالات چې کوم پیش نظر د دې سره مقصد دوستانو سره بهر چې وځئ خپل کور آل ورکوئ د کور آل ورکولو بغیر بلې خوا له مه وځئ نو ته دا ویډیو را سره وګورئ دا وګوره زما ورور چې لاپته و هغه دوستانو شهید کړی دی نو اوس موږ را روان سولو د هغه ګاډیانې مو ودرولې پسې پشناباد تاڼې والا منظر صاحب را سره دی دا د اوس ورخېږو را شوکوي ملګرو نو دا اوس تاسې وکتل به دا ویډیو کې در سره چې دغه ځوان یې په شهادت رسولی دا خپل دوست نن سبا دوستیانې نشته مه ګرځئ له فالتو یارانو له هغو سره له کوره وځه د خپل مور پلار خبره ومنئ د مشر ورور خبره ومنئ هر چیرې وځئ کور اطلاع ورکوئ دوستانو دا یوه واقعه نه ده چې ورسره له دوست خپل دوست قتل که دا رقم ډېرې کیسې راغلې مخکې هم دا رقم ډېرې دردناکه کیسې راغلي دي باید له هر چیرې چې ځې له دوستانو سره ډېر خیال وساته نسلي و یو دوست وساته نسلي دوست وساته باید پر چا بروسه ونه کړئ چې دا رقم ته نو دا پښتون آباد تاڼې چې دا بر وخت کاروایي وکړله روزي خان شیراني صاحب هغه کوم قاتل چې و هغه پر هغه وخت ګرفتاره که اندر په 2 ورځو کې ګرفتاره کوي